د کونړ ولایت مرکزي لوبغاړي ته تاسې دغه ګورئ چې دغه د کونړ ولایت مرکزي لوبغاړی دی جوړې دی او چې تر شا
لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دلته مې یو
بیا ورسره مجيب الرحمن هم لرو چې هغه دواړه کولی شي هم ریګریک کوي هم ابریکر لري نو مونږ باید کوشش هم دا وکړو چې په دلته مونږ د چل یادولو لپاره راځو څوک پس بالران دي څوک بیټسمینان
لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. اوس دغلته چې تاسې مخکې ولید یو میچ روان و چې دغه دوستانو دغه میچ وکړو، دا چې وګټو یا یې وبایلو له دوی به یې وپوښتو، دوی سره خبرې اترې کوو چې نن یې لوبه څنګه وکړه او څه وختو کې دوی لوبې کوي او دغه میچونه په کومو ترتیباتو روان دي. ستړی مه شي ورور. مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. امان الله کمالزی یم، یو تن لوبغاړی. څنګه و میچ مو څنګه روان؟ میچ خو اخیره کې کنډیشن هم ښه شو، هوا برابره شوله، ښه میچ وشو او خوشبختانه زموږ په ګټه به تمام شو. بیا خو دې درته اوس مبارک وي چې میچ مو وګټو. تاسې خپله پکې څه پرفارمنس وکړو؟ او پرفارمنس هم وکړو، ښه بیټینګ هم وکړو، د بیټینګ سره هم ښه فیلډینګ وکړو. هماغه فیلډینګ وجه وه چې میچ مو وګټو انشاءالله. تاسې خپله بالینګ کوئ ډېر بیټینګ کوئ؟ زه خپله زما زیات فوکس په بیټینګ دی، بیټینګ کوم، کله کله بالینګ سپین ضرورت شي هغه هم کوم. میچونو ته په څه وختونو کې لاسرسی کوئ چې ځان میچ ته راورسوئ؟ اقتصادي مشکلات دي، نور کارونه هم کوو لکه دکانداري شوله، نور شروع کله کله مازدیګري کې وخت پیدا کوو، راځو ګراوند ته، کونړ کرکټ ګراوند ته، دلته میچونه هم کوو. کونړ کرکټ ګراوند کې د نورو ځوانانو میچونه څنګه روان دي او د کونړ کرکټ څنګه دی په دغه وخت؟ نهایي زیات ښایسته شوی دی. اوسني داسې ځوانان شته چې هغه کې ښه کرکټ شته دی، که پر ځان نوره خواري وکړي نو انشاءالله مخکې تګ دپاره دوی دپاره یو ښه چانس دی، ځکه اوس په دې وخت کې چې دی اوسنی نماینده چې دی هغه نهایي زیات د کونړ کرکټ ژوندی کړی دی. زه ترې خپله ډېر زیات راضي یم. تاسې ځوانان ګورئ، اوسنی وخت کې کوم ځوانان تاسې ته معلوم دي چې مقصد کولی شي راتلونکي کې یو ښه اتلولۍ ته وځي؟ یوازې هغه ځوانان کولی شي چې مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي، چې تر شا یې لږ څه ناڅه مالي ملاتړ وي او د کورنۍ بعضې غړي د هغې تر شا ولاړ وي. نو ښه استعدادونه هم شته، خو بعضې داسې دي ځوانان چې ښه استعداد لري مګر هم اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی، او چې تر شا یې لږ اقتصادي دغه هم وشي او تر شا یې نور مشران هم ولاړ وي، سپورټ یې کړي، نو انشاءالله کولی شي چې ښه استعدادونه دې کې پیدا شي او پرمختګ وکړي. زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني؟ لیدونکو ته مې دغه پیغام دی چې یوازینی شی چې انسان روغ ساتي، سالم ساتي، هغه ورزش دی. نو چې فارغه وخت پیدا کوو نو ورزش دې نه پرېږدي. ورزش ډېره زیاته مننه. لیدونکو د امان الله کمالزي خبرې هم تاسې واورېدې. دغه د کونړ کرکټ ګراوند چې موږ پکې دغه مرکه له تاسې لپاره جوړه کړه. د مختلف قسمه ځوانانو سره وغږېدو، اکاډمۍ ته لاړو، اکاډمۍ کې له ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړلې او دارنګه د کونړ د مخکښو لوبغاړو سره مو خبرې اترې وکړلې. نو دوستانو زموږ خپرونه په همدې ځای راټولوم، تر بیا چې زه اظهار امان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم، هغه د امان الله کمالزي خبره ورزش وکړئ چې وجود مو سالم پاتې شي. نو زه هم وایم چې ورزش وکړئ چې وجود مو سالم پاتې شي. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله، خدای په امان.